د وطن خان راشد خانه واده دې مبارک شه. تېره شپه د افغانستان د کرکټ ښکلا او ستوري راشد خان د خپل ژوند نوی پړاو پیل او واده یې وکړ. لا کلونو د نوموړي د مینهوالو دا غوښتنه وه چې راشد خان به کله واده کوي، خو خان افغان لوبډلې ته په راتګ تر هر څه وطن او د وطن کرکټ لومړی وبللو، او نن یې چې وخت راغی د خپل شخصي ژوند د نوي پړاو دریڅه یې هم پرانیستله. د افغان ستوري راشد خان واده په شانداره مراسمو د ملي لوبغاړو په شتون او د مینهوالو په ګرم استقبال سره ترسره شو. هیوادوالو ورته په لاره کې خپل زړونه شیندلي وو. په ټول وطن او په ځانګړې توګه د کرکټ په مینهوالو یوه ځانګړې شپه وه. د راشد خان واده په کابل او افغانستان کې له ځان سره دا پیغام لري چې د نړۍ په دومره ښکلو ښارونو کې بیا هم ملي اتلانو ته افغانستان لومړیتوب لري، او هر څوک چې له دې هیواد، وطن او هیوادوالو سره له زړه اړیکه وپالي نو تل به د دغه خلکو په زړونو پاچاهي کوي. دا راشد خان واده نړۍ ته د افغانستان د کرکټ یو مثبت او یقیني انځور وړاندې کوي، او نړۍ ته دا ښایي چې دا لوبغاړي د وطن په لمن او غیږ کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس په تازه لیکنو کې د راشد خان په هکله وایي: دا 2023 نړیوال جام لوبې روانې وې. په هرات کې زلزله راغله. د ټولو هیوادوالو په شان موږ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې. په لوبغاړو مو غږ وکړ، نو د هر یو د کور ودان وي تر خپل وسه یې مرسته وکړه. د راشد خان نوم مې ولیدلو، هغه د خپل نړیوال جام د ټولو لوبو میچ فیس د دغه زلزله ځپلو لپاره ځانګړی کړی و. یو هیواد اعلان وکړ چې موږ له افغانستان سره لوبې نه کوو. زموږ مجلس په کرکټ بورډ کې روان و ترڅو خپل دریځ او غبرګون روښانه کړو. دا ټولو لوبغاړو په څیر راشد خان ځواب بیا دا و چې دوی زما له هیواد سره لوبې نه کوي، او زه به بیا د دوی لیګ کې د لوبېدو لپاره ورځم. نه یوازې دا چې پر خپله وعده ودرېد، بلکې په خپله لوبډل مشرۍ کې په تېر 2024 نړیوال جام کې همدغه لوبډله داسې ماته کړه چې له نړیوال جام یې بهر کړه. بلخوا په سریلانکا کې زموږ له پاکستان سره لوبې وې. راشد خان د ملا له درده کړی دو، خو ویلې په هیڅ صورت دا لوبې نه پرېږدم. د ملا درد یې دومره ډېر و چې له لوبې وروسته به د سمندر په غاړه ناست و. موږ احوال ورلېږلو چې هیله کوم راشد خانه لوبې پرېږده، خو ضد یې کولو او بالاخره له 2023 نړیوال جام وروسته یې عملیات وکړ. له مودو وروسته افغانستان ته راغی. د خلکو له ګرم استقبال سره مخ شو. په بورډ کې 2 تنه کارګرو کار کولو. زړه نازړه ولاړ وو. موبایل یې په لاس کې و، خو د عکس اخیستلو زړه او جرأت ورسره نه و. بالاخره راشد خان په خپله ورغی او انځور یې ورسره واخیست. په 2021 کال کې مو په قطر کې له نیدرلینډ سره 3 ورځنۍ لوبې لرلې. د هغې هیواد یو دولتي استازی څه موده وروسته افغانستان ته راغی. ما ورته وویل چې نړیوال کرکټ مو ستاسو هیواد ته دروړ. هغه په ځواب کې وویل نړیوال کرکټ راتګ قطر ته یو خوا، خو د راشد خان راتګ بیا زموږ هیواد ته ډیر ځانګړی و. سږکال له شپږیزې وړاندې راشد خان په انګلستان کې د لوبو پر مهال ټپي شو. ماته یې ډاکټر ایمیل وکړ چې 3 اونۍ بعد راشد خان د لوبو له ډګر بهر وي. خو راشد خان د خپلو هیوادوالو او مینهوالو د خوښ ساتلو په خاطر په ټپي ځان په شپږیزه کې ګډون وکړ. لا سویلي افریقا سره په وروستۍ لوبلړۍ کې په 2مه لوبه کې راشد خان نه یوازې دا چې 15 لوبغاړي وسوځول، بلکې د انعام اخیستلو په وخت کې راشد خان دومره خوږ و چې قدمونه یې هم نشوای اخیستلی. او په پای کې د نوي ژوند ډیره مبارکي ورکوم. په رښتیا هم د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس د خبرو په قیاس راشد خان د افغانستان کرکټ ته په یوازې ځان دومره خدمتونه کړي چې په لیکلو ویلو به کتابونه ډک شي. په پای کې د راشد خان ته د خپل ژوند نوی پړاو ډیر مبارک وي.